هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 43م لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د ضرب د عملیې د علامې یا نښې پېژندل دي. ګرانو زده کوونکو تاسې ټول قلمونه او کتابچې اماده کړئ او سکرین ته ښه متوجه سئ. دا خو مو په تیرو درسونو کې لا زده کړې وه چې هر عملیه د پېژندلو لپاره یوه ځانګړې نښه لري چې موږ د هغه نښې په لیدلو سره هغه عملیه پېژنو او نوم یې یادولی سو. تاسې وګورئ دا نښه مثبت نومیږي او د جمع د عملیې نښه یا علامه ده. موږ په دې نښه سره د جمع علامه پېژنو. دا نښه بیا وګورئ، دا منفي نومیږي او د تفریق د عملیې علامه یا د پېژندلو نښه ده. نن به یوه بله نوې نښه وپېژنو. هغه نښه دا ده. دا د ضرب د عملیې نښه ده. که مو چیرې په کوم سوال کې دا نښه ولیده نو پوه سئ چې دا د ضرب د عملیې سوال دی. دلته به تاسې ته څو نمونې یا بیلګې ولیکم. تاسې ښه راته متوجه سئ. 2 ضرب 3 مساوي کیږي په 6 سره. دا یې افقي مثال دی. تاسې یې د لیکلو ترڅنګ ویل هم راسره زده کړل. 2 ضرب 3 مساوي کیږي له 6 سره. اوس یې په عمودي مثال کې ګورو. عمودي مثال موږ مخکې هم زده کړی وو چې سر پر سر لیکل کیږي. 2 تر 2 لاندې 3 د 3 چپه اړخ ته د ضرب نښه او لاندې یوه افقي کرښه او تر افقي کرښې لاندې د ضرب حاصل چې دلته 6 دی لیکل سوي دي. ګرانو زده کوونکو دا نښه د ضرب د عملیې عامه نښه ده. ستاسې به ښه په یاد وي چې ضرب په نورو نښو هم پېژندل کیږي چې هغه نښې به په نورو ځانګړي ویډیویي درسونو کې زده کړو. تاسې به د نن ورځې درس په ښه ډول درسره زده کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د کتارونو جوړول زده کړو. یعنی دا چې که د جمع اجزاوې مساوي نه وي د جمع عملیه په ضرب نه بدلیږي. په مخه مو ښه.